ګرانو لیدونکو السلام علیکم. میډیکل ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته په دې ویډیو کې په دې موضوع باندې غږیږم چې ولې خفه یې، ولې یو انسان خفه واوسي او څنګه له دې خفګان څخه ځان وژغوري یا ځان وساتي. نو ویډیو ډیره مهمه ده، تر ویډیو تر پایه پورې تعقیب کړئ، ویې ګورئ او هغه مهم نقاط در سره په ذهن کې وسپارئ تر څو له دې ذهني فشار څخه، له خفګان څخه ځان وساتئ، بل وساتئ یا نورو ته توصیه وکړئ. کم تر دې مهاله پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله لره کوم چې چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیلینګ آیکن باندې هم کلیک در سره وکړئ تر څو نورې مهمې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځو پر دې باندې غږیږو چې ولې خفه یې یا ولې یو مسلمان خفه واوسي. یعنی که ته غریب یې خلک قرضدار دي، که ته موټر نه لرې خلک پښې نه لري، که ته له مصیبتونو څخه سر ټکوي خلک له کلونو راهیسې د ناروغیو په بستر پراته دي، فلج وي، دوی حرکتونه دوی هر څه محدود سوي دي. که ستا څه مالي تاوان شوی وي، د خلکو ډیر ځاني او مالي تاوانونه شوي دي، حتی د ځینو هغه لوړې کارخانې چې هغه د دوی ټول د کور عایدات سیولو هغه ټول سوځېدلی وي او خپل ژوند یې حتی له لاسه ورکړی وي. نو په دې اړه الله جل جلاله وایي چې تاسو صبر وکړئ او له الله تعالی څخه په لمانځه سره مرسته وغواړئ. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي په سورة البقره کې بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. د دې مبارک آیات معنا دا ده چې ای مؤمنانو په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ، الله د صبر کوونکو ملګری دی. نو د دې مبارک آیات دا ښکارندویونه کوي چې تاسو په هر حالت کې، په هر وضعیت کې تاسو باید له الله جل جلاله څخه دعا وغواړئ، الله جل جلاله ته سر په عاجزۍ سره ټیټ کړئ. الله جل جلاله له هغو کسانو سره ده چې هغه صبر کوونکی وي. نو تاسو په هر حالت باندې صبر وکړئ. نو مه خفه کیږئ، ته مسلمان یې، ته په الله او د هغه په رسولانو، کتابونو، ملائکو، تقدیر او د آخرت په ورځ ایمان لري. هر کامل مؤمن یا هر کامل مسلمان په دې یقین لري او په دې باور لري چې خیر او شر د الله جل جلاله له لورې وي. نو په هر حالت کې هغه که خوشحالي وي که غم وي، په هر حالت کې چې وي انسان باید شکرګزاره وباسي او قانع واوسي. هر څه د الله له لورې ورته پیښیږي. داسې خلک شته چې دغه هیڅ هم نه مني، که ګناه درنه وشوه توبه به وباسي، ځکه الله تعالی توبه کوونکو سره مینه کوي. لکه څنګه چې د قرآن کریم په سورة البقره کې فرمایلي بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. د دې مبارک آیات معنا دا ده چې د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ څخه لاس واخلي او د سپېڅلتیا غوره کړي. ولې خفه یې؟ خفګان ماغزه خرابوي او له سترګو څخه خوبونه وړي، په ورځني ژوند کې سستي راولي او د ژوند انځور خرابوي. مه خفه کیږئ، یوه ورځ به د ناروغۍ ښه شي، ګناه به دې الله وبخي، قرض به دې خلاص شي، بندیان به دې په کور شي او غریب به مالداره شي. تورې شپې سبا کیږي، طوفانونه دریږي او همداسې به ستا د ژوند ترخې شیبې په خوشحالي او راحت بدلې شي. څنګه ورځې چې ساعتونه، دقیقې او میاشتې او کلونه تیریږي، همداسې غم او خفګان هم تیریږي. فقط ستاسو صبر وکړئ او الله ته رجوع وکړئ، له الله څخه کومک وغواړئ، له الله څخه په دعا باندې کومک وغواړئ، الله ته سر ټیټ کړئ، الله ته عبادت وکړئ او د شپې د تهجد لمانځه لپاره پورته شئ، خپل عبادت په خپل وخت سره انجام کړئ. نو ستاسو ذهني فشار، ستاسو فکري فشار، ستاسو غم به له ذهن څخه ووځي او یو د هوسا او ډاډمن
محیط احساس به وکړي. هیڅکله یو غم دوامداره کیدلی نشي، همیش غم ختمیدونکی وي او همیش خوشحالي هم ختمیدونکې وي. نو په هر حالت کې باید له حده څخه زیات له هغه اسلامي چوکاټ څخه ونوځي، هغه که په ښادي کې وي که په غم کې وي. په غم کې باید هغه الفاظ ونه کارول شي چې هغه مرتکب د ګناه کیږي، او په خوشحالي کې باید له حده زیات له خپل چوکاټه ونوځي، ځکه دا خوشحالي ممکن سبا ستا د غم سبب وګرځي یا ممکن سبا ستا د پریشانی سبب وګرځي. نو په هر حالت کې که په غم وي که ښادي وي، تاسو په نارمل حالت باید واوسئ او په هر حالت کې باید شکرګزاره اوسئ، ځکه هر څه دا د الله جل جلاله په تقدیر او په اراده سره تاسو ته پیښیږي. او دا هغه مهمې نقطې او جملې وې چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شولې. نو که چیرته تاسو تر دې مهاله پورې چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، او کوم چیرته ویډیو خوښ شوی وي ویډیو در سره لایک کړئ. نو تر نورو ویډیوګانو پورې په الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ. خدای په امان.